پاکستان کې د پوځ د مشر د کاري دورې پر سر جنجالونه. د پاکستان سترې محکمې د پوځ د مشر په توګه د قمر جاوید باجوا د دندې د غځولو په اړه د یاد هیواد د لومړي وزیر او ولسمشر پریکړه رد کړې ده. د قمر باجوا د دندې له پای ته رسیدو سره سم د پاکستان لومړي وزیر او ولسمشر اعلان کړی و چې د هغه دنده باید د 3 کلونو لپاره وغځول شي، خو د پاکستان سترې محکمې د دې دوه لوړپوړو چارواکو دا پریکړه رد کړې ده او دې مسلې په یاد هیواد کې سیاسي کړکېچ رامنځته کړی دی. په ورته وخت کې لومړی وزیر عمران خان او د پاکستان ولسمشر د یو بل فرمان له لارې د باجوا د کار د غځېدو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ستره محکمه به دا پریکړه ومني او که نه. که چېرته ستره محکمه دا پریکړه ونه مني نو باجوا ته به د راتلونکې جمعې په ورځ کور ته لاړ شي او پر ځای به یې یو بل جنرال د پوځ مشري په غاړه واخلي.